السلام علیکم. د رب تعالی څخه مې هیله ده چې تاسو ټول خواږه او درنه به راته روغ او جوړ یاست. خوږو اورېدونکو، تاسو په تیرو کې د اورو مینه ناول درېیمه برخه اورېدلې وه. په درېیمه برخه کې تر دغه ځایه را رسېدلې وه چې جګړه توده شوه. توریالي غږ کړ چې مرمۍ مه خلاصوئ، یو ډز کوئ. که چیرې مرستندویه جنګیالي ناوخته را ورسېږي نو مرمۍ مو خلاصېږي او حکومتیان مو ژوندي نیسي. د جګړې شدت شیبه په شیبه ډېرېده. هر چا ډزې کولې، د باروتو بوی وه، شنې او تورې لوخړې پورته کېدې. توریالي اخ کړ، نور په ځمکه راولوېد. د سنګ جنګیالي باتور چغې کړي او ویې ویل هلئ. توریالي قومندان مرمۍ وخوړه. بلې خوږو اورېدونکو، دا چې اوس د دغه ناول په 4مه برخه کې څه پیښیږي، راځئ په ګډه به یې واورو. باتور په سینه کشۍ ځان توریالي ته ورسوه. پاړخ یې واړوه، ویې لیدل چې د توریالي په تندي او مرمۍ لګېدلې. څو وار یې پرې غږ کړ چې توریالی قومندانه، توریالی قومندانه. خو توریالي غږ نه کوه. 5 دقیقې وروسته تازه دمې جنګیالي د توریالي د سنګرونو ته راورسېدل. توریالی او نور ټپیان یې تر روغتیایي مرکزه ورسول. په روغتیایي مرکز کې ډاکټرانو ویل چې توریالي د ژوند پور پرې کړی دی او ځینې یې ور وتړلي. د شمشاد په کلي کې د جګړې آوازه وه. چا ویل چې لیزري قطعې جګړه کړې، ځینو ویل چې واړه ډلګي جګړې ته تللي وه، خو ځینو ویل چې بیا جګړې ته د توریالي د ګروپ تللی و. شمشاد او د توریالي کشر ورور ننګیالی خبر شول. د توریالي شمېرې ته زنګونه ووهل، ټلیفون یې ګوله و. حق پکې اخوا دې خوا کتل. د خپل کلي له حکومت ضد قومندان آسک نه د توریالي پوښتنه وکړ. هغه لومړی غلی شو، بیا یې ویل زه خبر نه یم. شمشاد تک تور اوښتی و او په کلي کې له یو بل یې پوښتنه کوله چې جګړې ته څوک تللي او د توریالي لالی کوم معلومات لري او که نه. ځینو ویل موږ خبره نه یو، ځینو ویل نه هغه جګړې ته نه وتللی، او ځینو نورو ته ویل چې له کوز کلي دې خبر واخلي. هلته کلینیک ته مړي او ټپیان راوړي. د سولې پلار ملک فاتح خان د کوز کلي د کلینیک مشر ډاکټر پښتون ته زنګ وهلی و چې توریالی په جګړه کې وژل شوی او جسد یې هلته په کلینیک کې دی. پاتې و ملګري هم ټپیان دي چې دوی تر درملنې لاندې نیول شوي، خو د 3 تنو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ملک فاتح خان ننګیالي ته زنګ ووهه او خبر یې کړه چې توریالی په جګړه کې وژل شوی دی. بیا یې ورته وویل چې د خپل کور نظم دې برابر کړي. مړې پسې دوی له سپین ږیرو سره یو ځای سي. ننګیالي په لړزېدلو قدمونو خپل کور ته روان شو. تر خپله دروازې یې شړل. دروازې ته په رسېدو یې خپل کیم جم نه دسمال راوویسته، وخت یې پاک یې کړ څو مور یې ملاله خبره نه شي چې توریالی هم مړ شوی دی. ننګیالي په دربهار خپلې کوټې ته قدمونه اخیستل. ملالۍ له خپلې کوټې پرې راغږ کړ او ویل یې ننګیالیه څنګه ورخطایي. هغه د خپلې کوټې دروازه را خلاصه کړه او مور ته یې ځواب ورکړه چې هسې لږ ضرور کار لري. په کوټه کې پړ مخې اوږد وغځېد، ژړلې. وخت کې له سترګو باران روانې خو غږ یې نه ایست. مېرمن یې هیله کوټې ته رادننه شوه. د ننګیالي په لیدو حیرانه ودرېده. غوښتل چې له ننګیالي د ژړا لامل وپوښتي او یا ملاله مور خبره کړي، خو ننګیالي ورته لاس وخوځوه. هیله ننګیالي په غېږ کې ونیوله، څو شېبې ځان ته نږدې کړه. بیا یې پوښتنه ترې وکړه چې ولې ژاړې. د هغه وخت کې په مخ روانې وي. په ژړا یې هیله پوه کړه چې لالی توریالی وژل شوی او جسد یې د کوز کلي په کلینیک کې دی. هیله هم په ژړا شوه، دی هم ژړل. خو د ننګیالي وخت کې په خپل پړونې پاکولې او هسې دا وه چې په دې کار سره هغه ته ډاډګیرنه ورکړي. ننګیالي هیلې ته وویل ملاله دې تر هغه خبره نه شي تر څو چې د ځوانې مرد توریالي لالا جسد راوړي. ته کور پاک او بندوبست وکړه، خو پام چې عادي مې خبره نه شي. مازدیګر وه. ننګیالی په منډه له حویلې ووته. ملاله پرې ورغږ کړ چې ننګیالیه چېرته منډې وهې. هغه ځواب ورنه کړ، خو هیلې خپله ژړا کنټرول کړه. وخت کې وچې کړې او ویې وی ملالې دې هغه ولې بال ته لاړ او ویل یې شپې ته مېلمانه راځي، تاسو کور پاک کړئ.
هیلې په کور کې اخوا دېخوا منډې وهلې، کور یې پاکه و. د توریالي مېرمن زرلښتې وویل هیلې ننګیالی لالا څنګه په منډه راغی او په منډه لاړه، خیر خو به وي. هیلې ورته ځواب ورکړ چې بېګا ته مېلمانه لري او بیرون یې ملګري په تمه وه، ځکه په بیړه له کور ووت. زرلښتې وویل هیلې خورې د توریالي ټلیفون ګل دی، ورته په اندېښنه کې یم، کار ته مې هېڅ لاس نه ورځي. خیر دی ته نن زحمت وباسه او زما د دیګي نوبت وکړه. هیلې وویل سمه ده ته ورشه او ارامه د اولادونو سره یوه شېبه ویده شه، د ډوډۍ وخت کې به د زه له خوبه راویښه کړم. څو شېبې تېرې شوې، ملال هیلې ته غږ کړ چې مېلمانه راځي. نو زرلښته دې هم له خوبه راویښه کړي، خو هیلې ورته وویل هغه لږه ناروغه ده، کار یې زه کوم. شمشاد په کلي کې اخوا دېخوا ګرځېده چې د توریالي لالا پوښتنه یې وکړي. حیران پاتې و، لوری ورنه ورک و، له ډېرو شمېرو د یې لیدو د ټیلیفون د بټنو رنګ تللی و. بیا د حکومت د مخالف قومندان چونغرخان نظامي مرکز ته ورغی، زړه یې اخوا دېخوا کړ. بیا په لړزېدلې غږ او په پټه غاړه ورو قومندان صاحب ته وویل زما د لالا حوال راته راکړه. هغه چوپ شو، په خپل مخې دواړه لاسونه کېښودل. له شمشاد یې پټې د خپلو سترګو راغلي وخت کې 2 څاڅکې پاکې کړي. بیا یې وویل ټیلیفون یې بند دی. چونغر قومندان وپشېد، ځان یې وښوراوه، خپله مخابره یې راواخیسته، په چینار شبکې یې غږ وکړ، هېڅ چا ځواب ورنه کړ. بیا یې غږ وکړ، بیا هم ځواب نه و. درېیم وار چې په چینار شبکې غږ وکړ هغوی یې ځواب ورکړ. قومندان هڅه کوله چې د چینار شبکې معلومات راواخلي او شمشاد پرې پوه نه شي، خو شمشاد د قومندان څنګ نه خوشي کوه. قومندان وړی په سیمه کې د جګړې د وضعیت پوښتنه ترېنه وکړه. مقابل لوري ځواب ورکړ چې اوس وضعیت قابو شوی دی. توریالی قومندان له یو ساتونکي سره مړ او 8 جنګیالي ټپیان دي، په کلینیک کې تر درملنې لاندې دي. شمشاد چغې کړي، ویلې زما توریالی لالا وژل شوی. قومندان خپل اړیکه له چینار شبکې سره پرې کړه. شمشاد ته یې وویل نه هغه بل توریالی وژل شوی، ستا لالا رک روغ دی. شمشاد د قومندان نه خدای پاماني وکړه او د خپل کور په لور روان شو. 2 قدمه یې واخیستل. څو ساعتونه ډول ډول سوچونه پرې اغېزه کړې وه. ټول ځان یې لړزېده. خپل د واسکټ له جیبه ټیلیفون راوویسته، د توریالي ټیلیفون ته زنګونه ووهل. 2 وار یې زنګ ووهه، ټیلیفون چا پورته نه کړ. درېیم وار چې یې زنګ ووهه د توریالي ټیلیفون ننګیالي وکېکړ. مخکې له هغې چې خبرې وکړي شمشاد یې د مور چغې واورېدې. ویې ویل لالا څه خبره ده؟ ننګیالي په ژړا او غوسې ورته ځواب ورکړ خبره ورانه ده، ژر کور ته ځان راورسوه. شمشاد د کلي د بر سره د کور په لور منډې پیل کړي. د شمشاد مخ کې او د کلي بر سر کې د توریالي د مرګ ناخبره کسانو ورپسې نارې وهلې چې څه شوي. شمشاد د هېچا خبرو ته غوږ نه نیو او مخ په خپل کور یې منډې وهلې. د چونغر قومندان له مرکزه د شمشاد تر کوره 3 کیلومتره لاره وه. شمشاد خپلې سپلې وویستل، هغې هم په لاس کې واخیست او هڅه یې کوله چې خپله منډه تیزه کړي، خو د پښو غړي تښتېدلي وه. د زیاتې هڅې سره سره هغه د پخوا په څېر تیزه منډه نشوه کولی. هسې هم د زریالي مړینې د شمشاد زړه زور اوبه کړی و. شمشاد په منډه تر خپلې کوڅې ځان راورسو او ویې لیدل چې 2 سراچې، یو پلډر موټر، 4 موټرسایکلونه او سلګونه د حکومت مخالفه وسلوال ولاړ هر خوا ته ګوري. کلیوال هم راټول دي، ټول خپل لاسونه لاس تر زنې نیولي وو او خپه ولاړ. شمشاد په بیړه سره خپل کور ته ننوت. په دروازه کې خپل نږدې خپلوان ولیدل. مخامخ برنډې ته یې وکتل. د توریالي د جنازې چپرکټ ایښی و. حیران ودرېد، همدلته ولاړ پاتې شو. بیا یې وپوښتل چې د توریالي چپرکټ ته ځان ورسوي. ورو ورو ور روان شو. د چپرکټ سر ته مور ملاله ناسته وه، په لوړ اواز یې چغې وهل. د توریالي په خوا ته مېرمن زرلښته او ماشومان ولاړ. ټول له ډاګې ډاګې لګېدل او په زوره زوره یې ژړل. د کلي یو شمېر سپین ږیرې ښځې هم راغلې وي او نورې هم را روانې وي. ملاله به د توریالي په جنازه ورټیټه شوه او بیا به یې سره پورته کړ. د توریالي جسد نور ټول روغ و، یوازې یوه مرمۍ په تندي باندې لګېدلې وه. شمشاد د توریالي د مړي سر ته ودرېد، غوښتل یې ورټیټ شي او د توریالي په بېروحه تن خپل مخ کېږدي. خو مور ملاله شمشاد په غېږ کې ونیو او دواړو په ګډه چغې وهلې. د شمشاد د کلي تر ټولو زړې مېرمنې وړانګې ملالې ته ډاډګیرنه ورکول او بیا یې ورته ویل خیر دی مه ژاړه، دا هلک دې له ژړا مړ کړ. ملالې خپله ژړا کنټرول کړه. د شمشاد له سترګو اوښکې روانې وې او په زوره زوره یې ژړل چې غږ یې د کلي بر سر ته هم ته. څو شېبې یې همدلته په ژړا تېرې کړې. بیا راوولید او بېهوښه شو. کلیوالو را منډې کړې. ملالې هم د توریالي جسد پرېښود
او شمشاد په غیږ کې ونیو. ننګیالي او بل ورور یې بریالي رامنډې کړې. ویلې څه خبره ده؟ د توریالي په غم د غمجنو ژړا چې څو شېبې وړاندې کلي خبره وله د شمشاد په بېهوښه کېدو چوپ شو. ننګیالي او بریالي خپلې وښکې پاکې ولې او شمشاد یې پورته کړ. ننګیالی کېناست او د شمشاد سر په خپل زنګانه کېښود. ټول حق پک ولاړ و. د شمشاد په بېهوښه کېدو د ټولو له سترګو اوښکې روانې وې خو په زوره چا نه ژړل. زرلښته دا وخت د توریالي سر ته ناسته وه. د هغه مخ ته یې کتل او اوښکې یې تویولې. شمشاد تیمور ملالې د بورې شربت په خوله کې ور وڅڅاوه. یوه شېبه تېره شوه. شمشاد سترګې وغړولې. ویې لیدل چې ټولو د توریالي جسد پرېښی او د باندې راټول په خپل ځای کې کېناسته او خپله ژړه بیا پیل کړه. څو شېبې یې وشړل. شمشاد د توریالي د تابوت سر ته ناست او په لوړ غږ د بې کسۍ کوکې وهلې او بریالي ور غږ کړ. شمشاد په ژړا ورته وویل څه وایې لاله؟ بریالي وویل زه ښار ته ځم د څښاک لپاره توکي راوړم. تا ته جانباز اکا غږ کوي. دروازه کې درته په تمه دی. جانباز اکا خپل زوی سپین غر ته غږ کړ. سپین غر مخ ته ودرېده. جانباز په غوسه ورته وویل هلکه د بېګا لپاره ډوډۍ ټولو کسانو ته په خپل کور کې تیاره کړئ او بیا دیګې دلته راوړئ. سپین غر هڅه وکړه چې له جانبازه پوښتنه وکړي خو جانباز په غوسه ورته وویل څه ته ګورې؟ نه دې م لیدلی؟ هله زر کوه لاړ شه او هغه برک پسه حلال کړي او ډوډۍ راوړئ. د شمشاد د له کوره د چغو اوازونه پورته کېدل. ویر جوړ و. ملالې د خپل کور مشر زوی له لاسه ورکړی و. د توریالي دنګ قد ښایسته څېره خمار سترګې او تور ویښتان د هېرېدو نه وه. هیلې خپل ویښتان غوڅول او ننګیالي هم په چوپ په خوله اوښکې تویولې. بریالي جانباز ته ور وویل اکا شمشاد راغی. جانباز په خپله ږیره لاس تېر کړ. په بریتو کې ګوتې وهلې. بیا د خپلو نسوارو کوته د لاس په ورغوي ووهله. شمشاد ته یې وویل شمشاده جنازه سبا 9 بجو ته شوه. اعلانونه ټولو جوماتونو ته ولیکه. ټوله شپه ملالې زرلښت هیلې شمشاد بریالي او جانباز د توریالي جنازې ته په کتو سبا کړ. زرلښته ملاله او شمشاد درې واړه بېهوښه شول. پرته له جانبازه نور ټولو ژړل. ملالې وویل اوف خدایه دا شپه څومره اوږده شوه هېڅ نه سبا کېږي. کله چې شپه په سبا کېدو شوه نو شمشاد او ملالې دومره ژړلې وه چې غږ یې ناست و او خبرې سمې نه شوې کولی. بالاخره شمشاد خپله دویمه ستره تکیه توریالی ورور هم خاورو ته وسپاره. مخکې له دې چې ملا امام په هدیره کې واز او نصیحت ترسره کړي شمشاد د توریالي په قبر اوږد وغځېد او تر ژړا وروسته بېهوښه شو. ملګري شهزاده او پامیر هغه موټر کې د کلي تر روغتونه یوړه. نیم ساعت وروسته په روغتون کې په هوښ راغی. د توریالي په قبر ولاړ دیني عالم قاري جمعدین خلک امن او ټینګار ته رابلل او ټینګار یې دا و چې دنیاوال په افغانستان کې د خپلو ګټو دوام لپاره دلته د جګړې تنور ګرم سات. بیا یې وویل افغانستان د دنیا لپاره تر ټولو ښه تنور دی. هر یو پکې د خپلې خوښې ډوډۍ پخوي خو دغه تنور زموږ او ستاسې د زلمیو په تنو تود دی. شمشاد بریالي ننګیالي ملالې او ټولې کورنۍ یوه له غمه ډکه ورځ پای ته ورسول. هغه ورځ چې ډېره ترخه او خواشینونکې وه. فاتح خان د شپې ډوډۍ هم د شمشاد د کور ته راوړه او ملالې ته یې وویل ورېندارې خیر دی ته خو مشره ډېر ویر مه کوه هلکان دې له ژړا مړه کړه زغم و صبر ولاره. بیا یې وویل دا د الله جل جلاله امانت و بیرته درنه واخیست. هماغه شپه ټول کلي د توریالي د مرګ او شمشاد د کورنۍ لپاره اسویلي او افسوسونه کول. خلاصې هېڅ هم نه راتلل. فاتح خان خپل کور ته لاړ. خپه ښکاره کېده. سولې ته یې وویل لورې مې یو ګیلاس تریخ چای راته راوړه. د سولې مور وویل د سولې پلاره ډوډۍ تیاره ده. مخکې له دې چې فاتح خان څه ووایي په لوړ غږ یې وویل سولې هله ډوډۍ ژر راوړه. پلار دې نن ډېر سړی شوی دی وږی به هم وي. اول ډوډۍ راوړه او بیا چای. د فاتح خان وچلي چې له ډېر خفګانه ګونځې کړې وي او سترګو یې شپول وهلی به وویل نه ډېر سړی او خفه یم هېڅ مې زړه ته نه کېږي یوازې چای راوړئ. سولې چای ورته راوړه. بیا یې وویل ولې پلاره ډوډۍ نه خورې؟ فاتح خان په مخ د اوښکو باران جوړ شو. ویې ویل نننۍ ورځ ډېره سخته او له خفګانه ډکه وه. د توریالي مرګ یو خوا او د شمشاد بېهوښه کېدل او ژړا بله خوا ډېرې خفه کړه.
هغه ډېرې بدې ورځې کولې. سولې په خپل خوله لاس کېښود. یوه شېبه غلی شو. بیا یې وویل پلار جانه څوک بې هوښه شو؟ پلار یې وویل نور به څوک بې هوښه کېده. شمشاد ژړل. څو وارې بې هوښه شو. اخر مې هلکانو ته وویل چې کلینیک ته یې ورسوئ. کله مو چې د توریالي جنازه خاورو ته وسپارله شمشاد بې هوښه و. سولې خپله جوړه کړې مړۍ له ډېره خفګانه په غوري کې پرېښوده. څو شېبې هېڅ ونه ویل. مور یې سره خوځه و. سولې ته یې وکتل او ویې ویل څه فکر کې لاړې چې جوړه کړې مړۍ دې په ورغوي کې پرېښوده. سولې وویل هسې د پلار جان خبرو ته مې لږ فکر وکړ. خپلې کوټې ته لاړه او دغه شپه داسې تېره کړه لکه په سکروټو چې ولاړې. د شمشاد لپاره ډېره خفه و. هره شېبه شمشاد سترګو ته کېد. څو وارې په زړه کې دا خبره راغله چې شمشاد ته به زنګ ووهي او پوښتنه به یې وکړ. خو زړه نازړه به بېرته ټیلیفون کېښود. دا شپه همداسې تېره کړه. سولې او شمشاد دواړو د کانکور ازموینې لپاره هره ورځ او شپه درس ویلې. چمتووالی یې نیو څو په دې ازموینه کې د خپلو خوښو پوهنځیو ته بریالی شي. خو د توریالي مړینې دواړه له درس وویستل. 15 ورځې شمشاد هېڅ درس ونه ویل. د کانکور ازموینه وروستي فلانونه او خپل زده کړې هڅې هر څه ترې پاتې شو. د توریالي تر مړینې وروسته ورته د هر سهار او ماښام پیل پیکه او بدرنګه و. ملالې به هم اوښکې تویولې. 15 ورځې تېرې شو. د 40 تر خیرات وروسته ملالې چې خپل سر په سره ټوټه تړلی و وویل شمشاد ته سویل توریالي لالا ته دې الله جنتونه په نصیب کړي. ته دې نور خپل درس ووایه چې د کانکور ازموینه دې په مخ کې ده. شمشاد د مور د دې خبرې په اورېدو لومړی په خپل ځای کې چوپ پاتې شو. یې ونه کړ. د څو شېبې په تېرېدو یې ورو وویل سمه ده ملالې عادي. د کانکور د ازموینې د چمتووالي کتاب یې له ځان سره واخیسته او له کوره ووت. غوښتل یې د سولې له احواله ځان خبر کړي. کتاب یې خلاص نه کړ. په لاره یې لړزېدلي قدمونه اخیستل. ورو یې له ځان سره وویل که درس هم ووایم او کانکور کې د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالی شم د اقتصادي ستونزو له امله زده کړه نشم کولی. توریالی لالا یې ورپسړه شو. په غوسه یې دا ټپه د شونډو په سر تېره کړه. که غم له غمه شرمېدلی په ما به نه راتلله جوړه غمونه. څو قدمه نور هم واخیست. د سولې د په دروازې سترګې ولګېدې. ډېره موده یې د سولې بادامي سترګې گنج باړه تورې او مار ډوله زلفې چیناري پزه او د مالوچو په څېر سپین مخ نه ولیدلی. هغه په ذهن را وګرځېد. په کوڅه کې ایسته وکتل. هېڅ څوک ورته معلوم نه شو ځکه شمشاد غوښتل چې د سولې خوږ او زړه راښکونکی غږ په خپلو مینو غوږو واوري. خپل خلاص یې د واسکټ کینجب ته تېر کړ. ټیلیفون یې راوویست. په ښیښه یې ورته ګوتې تېرې کړې. د سولې شمېره د زړه په سر لیکلې وه. د سولې شمېره یې ډایل کړه. ټیلیفون یې غوږ ته نږدې کړ. خو د اتصالات شبکې ورته وویل چې تاسو په خپل حساب کې د اړیکې ټینګولو لپاره کاپي کې ریډیټ نه لرئ. بېرته د ټیلیفون د پرې کولو بټن کېکاږل. په غوسه یې وویل زما خوار نصیبه. د سولې دروازې ته په ځیر وکتل. مسکی شو. په زړه کې یې تېره شوه که دیدن وشي که ونه شي د یار په کلي تګ راتګ مزه کوي. څو قدمونه نور هم واخیستل. د کلي دکان ته ودرېد. د شمشاد د قسمته د هغه دروازه هم بنده وه. زړه نازړه یې د دکان دروازه وټکوله. د ژمي لومړۍ ورځې پیل شوې وې. هوا سړه وه. شمشاد خپل لاسونه په جبونو کې اچولي وو. بیا د دکان دروازه په خپله پښه وټکوله. شمشاد په بیړه دروازه ټکوله. کتاب یې قات کړ او د خپلو کالیو وړخ جب ته یې واچو. غوښتل یې بیا د دکان دروازه وټکوي خو دکاندار په خپل حویلي کې وټوخېد. ویل یې څوک یې؟ درغلم یوه شېبه. 2-3 شېبې نور هم ودرېد. دوکاندار له دننه د دکان دروازه خلاصه کړه. شمشاد په بیړه وویل کاکا ښه اتصالات کې ریډیټ کارت مې په کار دی. دوکاندار ځان اخوا دې خوا کړ. شمشاد په بیړه بیا ورته وویل کاکا د اتصالات کې ریډیټ کارت مې په کار دی. دوکاندار خپلې شونډې راټولې کړې. د دکان له دروازې بیرون راووت او له خپلې خولې یې شنه نسوار بیرون توف کړه. په خپله مخکینۍ لمن یې خوله پاکه کړه. شمشاد ته وخندل. ویې ویل وراره ولې بیړه کوي؟ خیرت دی کار درکوم. بیا یې وخندل. ویې ویل
هلکه شمشاد لکه چې کوم ملګري ته دې زنګ وهي. ډېر په بیړه ښکاري. شمشاد غلی شو او ورو یې وویل نه کاکا آس یو ټولګیوال مې زنګونه وهل غږ یې نه راته. اوس غواړم زنګ ورته ووهم. دوکاندار له جبه کارتونه راوویستل. شمشاد ته یې کارت ورکړ. بیا یې ورته وویل شمشاد وراره زه نور کار لرم دوکان بیرته بندوم. دوکاندار سره په خبرو کې شمشاد کارت خپل ټیلیفون ته ورزیات کړ. په سړک یې ټولې خواوې وڅارلې. بیا د سولې ټیلیفون ته زنګ ووهه. سوله یې له موره څو قدمه لرې شو او ټیلیفون یې وکې کړ. شمشاد وویل سلام سولې څنګه یې؟ درپسې خفه شوی وم. مور مې ویل درس ووایه. اوس ښکته د ځمکو خواته تلم چې درس ووایم. ستاسو دروازې سره یم. یو زنګ مې درته ووهه. سولې وویل ای شمشاده دا وه د اور و مینه ناول 4مه برخه چې ما نجیف الله صالح درته وړاندې کړه. تر بلې برخې چې یو ځل بیا ستاسو درنه چوپړ ته راځم په پاک او سپېڅلي رب مو سپارم. هر چېرې چې یاست رب مو آباد لره. ښه وختونه.